د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوله بیبي دا خدیجه رضی الله تعالی عنها ده. دا په عربو کې د ټولو نه مالدار او پاکبازه ښځه وه. د پلار نوم د دې خویلد و او د مور نوم فاطمه وه. د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې د دې دوه نکاحونه شوي وو. اوله نکاح د ابو حاله سره شوې وه او د دې نه دوه زامن هم وو. د یو نوم حاله او د دویم نوم هند و. او دا دواړه صحابه کرام دی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دواړو ایمان هم راوړی دی. خو دا ابو حاله بیا په مکه کې څه جنګ وشو، دی په هغې کې مړ شو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کونډه شوله. د هغې نه وروستو بیا دویمه نکاح د عتیق سره وکړه. د هغه نه یوه لور وه چې د هغې نوم هند و. عتیق هم بیا وفات شو، دا دوباره بیا کونډه شوله. نو دوه زامن او یوه لور ورته پاتې شو. خو د دې سره ډېر زیات مال و او ډېره زیاته یو پاکه زنانه وه. دومره مالداره وه چې کله به د تجارت سامان د مکې نه وړلی کېده بار ملکونو ته، بار ځایونو ته، نو څومره مال چې به د تمام مکې والو دومره به یوازې د خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره دا مالداره وه. مثال په طور چې 1 کروڑ روپو مال به د مکې والو، نو د 1 کروڑ روپو مال به د دې ځان له جدا و. د ټولې مکې والو هم مال یوازې له دې سره دومره مالداره زنانه وه. نو چې کله دا کونډه شو، په دې پسې ډېرې رشتې را روانې وې. د مکې لوی لوی سرداران چې په دې پسې پیغام لګو چې خدیجه ما سره نکاح وکړه. دارنګې د مکې د لوی لوی سردارانو زامنو پسې هم پیغام د نکاح لګو چې خدیجه موږ سره نکاح وکړه. خو خدیجه رضی الله تعالی عنها به د نکاح نه انکار کو. او د نکاح نه انکار ځکه کو وی بچی مې هم شته، مال مې هم شته، کور مې هم شته، زه نکاح څه شي لکم، زما نکاح ته ضرورت نشته دی. د هرې نکاح به دې رد کو. په دغه زمانه کې نبی علیه الصلاة والسلام د صداقت او د امانت ډېره لویه چرچه وه. د نبی علیه الصلاة والسلام عمر په دغه وخت کې 25 کاله او په مکه کې داسې کور نه و چې هغې ته د نبی علیه الصلاة والسلام د صداقت او د امانت خبره نه ورسېدلې. په مکه کې یو هلک دی، د عبدالله زوی دی، یتیم دی، خو ډېر امانت والا انسان دی، ډېر صداقت والا انسان دی. چېرته دروغ نه وایي، چېرته په امانت کې خیانت نه کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام دا چرچه په ټوله مکه کې خوره شوله. نو په دغې ورځ کې شام ته قافله تله د تجارت دپاره. چې تجارت دپاره قافله تله، نو دې خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه الصلاة والسلام پسې سوال جواب وکړو. یاره کو دا ځل زما د تجارت سامان ته اوسې، نو زه چې نور چاله څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. ځکه دې ته هم پته ولګېده چې ډېر رښتینی سړی دی، ډېر امانتدار سړی دی. نو هر سړی دا غواړي چې زه خپل کاروبار داسې سړي ته حواله کړم چې رښتینی هم وي او امانتدار هم وي. نو خدیجه رضی الله تعالی پسې سوال جواب وکړو، وی زما د تجارت سامان کو ته اوسې، زه چې بل سړي ته څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایي زه به د خپل تره سره مشوره وکړم. ابو طالب ته وویل، ابو طالب هم په دغه وخت کې ډېره زیاته غریبي وه. نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی دا خو ډېره ښه موکه ده، دا خو ډېره ښه موکه ده، د خدیجه په شانتې زنانه خو په مکه کې نشته، دا خو ډېره ښه زنانه ده، خیر دی د هغې سامان ته تجارت له اوسه. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله تجارت له روانېدو، نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی زم تجارت لزم ستا سامان وړم، خو زما به یو شرط. څه شرط دی؟ شرط مې دا دی چې ما سره به خپل غلام ملګری کوي، ما سره به یو غلام څه کوي؟ ملګری کوي. دا دې دپاره چې خلک را باندې څه تهمت مهمت ونه لګوي، چې ستا غلام را سره موجود وي، چې هر څه په خپلو سترګو باندې ویني، نو زما سره به خپل غلام لګي. خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل دا شرط ماته منظور دی. او د هغې یو غلام د هغه نوم میسره و، میسره یې ورسره ملګری کوم. خو چې کله میسره ته که نه، خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل وی په ده باندې به نظر ساتې، ته ده به د هر ټایم حال احوال ماته بیانوي، ځکه چې مکه کې لویه چرچه وه ده که نه، د ده د شرافت او د صداقت ډېره مشهورتیا وه. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها وفرمایل وی د ده به یو حالت چې راشي ماته به بیانوي، نظر به پې ساتې. وی ټیک ده. نبی علیه الصلاة والسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها تجارت واغسته او روان شو. چې کله بصرې ته ورسېدل، هلته کې یو ونه وه، د هغې په سوري باندې دوی کېناستل. چې کېناستل، هلته یو عبادت خانه وه د عیسایانو، د هغې هغه راهب راووتو. چې راووتو، نو هلته کې کوم خلک چې د هغې ځای اوسېدونکي وو، هغې حیرانه شو، وی دا راهب تر ننه پورې بار ته چېرته د دې عبادت خانې نه به چا پسې نه دی راوتی. که څوک سره ملاقات کول غواړي دننه دې ځي، خو دې چاله روزي نه. دا اول ځل دی چې دی د قافلې دپاره راووت، چې دا څنګه چل دی. دی راووتو، په دې قافله باندې داسې نظر اچي، ګیر چاپېره ګوري، خلک هم حیران دی.
نو چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سترګې ولګېدې که نه نو فورا ورغې د مټ نه ونیو فورا یې د مټ نه ونیو وی دا لږ څوک دی د قام نسب څوک دی قافلې والا ورته وویل موږ ټول د قام نسب یو موږ د مکې یو که نه ټول د قام نسب خلک وی د ده سره څوک راغلي دي وی د ده سره یو غلام راغلی میسره هغه میسره یې وغوښتو وی دې خوا راشه وی د دې هلک په دې سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې صرف وس دی د ده په دې سترګو کې دا سوروالی چې کوم دی دا همیشه وي او که دا پکې وس دی صرف نو هغه ورته وویل وی نه وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي ځکه کله کله خو سترګې خوږ شي سره شي که نه د نبي علیه الصلاۃ والسلام په سترګو مبارکو کې سرې سرې لکیرې وي سرې سرې کرښې وي د نبي علیه السلام په سترګو مبارکو کې وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې چې ته اوس راغې د خوږو نه وی نه نه د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي دا پکې صحیح همیشه وي نو هغې راهب وویل وی هو دا دی وی قسم په الله په دې ځای باندې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته دا اول پیغمبر دی چې دې ځای ته راغی اول پیغمبر دا راغی خلک حیران شو دا دې څه وي خلک ورته تا څنګه وپېژندو وی تاسو چې په پورې غونډکۍ باندې راښکاره شوئ ما د خپلې عبادتخانې نه کتل داسې ګټه داسې ونه نه وه چې دته یې سجده نه یې کړي ما د خپلې عبادتخانې نه کتل تاسو په دغې غونډکۍ چې روانو یې ستاسو طرف ته به ونو سجدې کولې نو ما وی چې په دې قافله کې څه چل شته دی بیا یې داسې ناستو خلکو ته وی هله وګورئ وی نور کم طرف ته دی او سوری کم طرف ته دی نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې بار ته ورغې نو چې راغې نو زر زر ته خلکو هغه ځای د سوري لاندې کو چې سوري لاندې کو دی چې راغې دا راهب لا ولاړ و نو دی په غرمو نبی علیه السلام کېناست چې په غرمو کېناستو نو د ونې چې کوم سوری و هغه په تاویدو شو نو خلک یې پرېښود او په نبي علیه السلام یې سوری کو وی وګورئ د ونې سوري ته کم طرف ته روان دی دا کم طرف ته روان دی میسره دا خبره دغلته څه کړله نوٹ کړله بیا لږ مخکې لاړو هلته کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام په دې کاروبار کې د یو تن سره لږ جګړه شو په کاروبار کې داسې راځي دا شی داسې راکړه خو خبرې لږ واوړې دي چې واوړې دي هغه سړی ورته وایي ته په لات او په منات او په عزا باندې قسم وکړه چې دا خبره داسې ده نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل زه نه په لات قسم کوم نه په منات قسم کوم نه په عزا قسم کوم زه صرف په یو رب قسم کوم چې دا وویل سړی حیران شو وی څه ته په لات او منات قسم نه کوي وی نه وی دا خو ته هغه خبره کوي چې کومه خبره به عیسی علیه الصلاۃ والسلام کوله دا خو ته هغه خبره کوي بهر حال د تجارت چې کوم سفر و هغه وشو نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې تجارت کې دومره ګټه وکړه چې مخکې به څومره کېده د هغې دوچندې وکړه نو چې قافله راتله مکې مکرمې طرف ته چې مکې ته راتله نو دا میسره غلام لږ مخکې د دوی نه په تلوارۍ کې راغی ځکه یو تن به مخکې مکې ته په منډه راته چې ستاسو د تجارت سامان چې دی قافله چې دا را روانه ده را نږدې شوې ده نو خلک به ورله مخې ته راووت په انتظار به ورته و نو دا میسره مخکې مکې ته راغی نو خدیجه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ستا قافله را روانه ده او ډېر زیات تجارت مو کړی او ډېره غټه مو را روانه کړې ده نو خدیجه ورته وویل وی ګټه خو یو طرف ته که ملک چې در سره تللی و هغه محمد صلی الله علیه وسلم د هغه څه حالت و تا ته خو ما ویلي په هغه به نظر ساتې نو هغه ورته دا راهبه قسم وکړه هغه ټولې خبرې ورته وکړې چې داسې حالت و نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کوټې ته وختله په کوټه باندې ولاړه ده د تجارت دا قافله سیکي نو په کوټه باندې ولاړ ده نو دا قافله چې څنګه راښکاره شوه که نه نو سره غارمه دي او د عربو ګرمي او د مکې ګرمي خو تاسو به لیدلي سره غارمه دي نو خدیجه رضی الله عنها په کوټه باندې ولاړه ده نو چې قافلې ته وکتل په ټوله قافله باندې سره غارمه دي او په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې وریځې سورې کړی دی وریځې پې سورې کړی نو هغې خپلو ملګرو ته چغې کړې یاله بره راوخیجئ خپلې ملګرې راغونډې کړې وی هله دې هلک ته وګوره دې محمد ته صلی الله علیه وسلم نو ټولې جینکۍ حیرانه شوې چې په ټوله قافله باندې غارمه دي او په ده باندې څه شی دی سوری دی چې راله د خدیجه رضی الله تعالی په زړه کې دا یو تمنا پیدا شوه دا یو خواهش پیدا شو چې یاره ما د ده سره نکاح وکړلی او نبي علیه الصلاۃ والسلام ته چې کومه مزدوري ښودلې وه د هغې نه ورله نور هم زیاته ورکړه ده د هغې نه نوره زیاته مزدوري نبي علیه الصلاۃ والسلام له ورکړه څه ورځې تېرېدي نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبي علیه الصلاۃ والسلام پسې پیغام د نکاح ولیږو یا هغو چې د مکې لوی سردارانو لوی خلکو دا غوښتله ده چې د خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي ځکه دې دومره پاک ژوند تېرو په د خپل کوڼوالي کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره وه طاهره پاکه ښځه زموږ معاشره کې هم چې یو کونډه ښځه پاک ژوند تېري نو ټول خلک یې صفت کوي که نه دې داسې ژوند تېرو داسې د پاکوالي ژوند په هغې معاشره کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره شوه چې دا یو ډېره پاکه زنانه ده پاکه زنانه نو هر سړي غوښتله چې دې سره څه وکړي ښکلې هم وه مال ورسره هم و دینداره هم وه نو هر سړی د داسې ښځې سره نکاح کول غواړي که نه حدیث مبارک کې راځي نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي تنکح المرأة لأربع د ښځې سره نکاح کېږي د څلورو وجو نه لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها څلورو خبرو د ښځې سره نکاح کېږي یا د څه د وجې نه د مالدارۍ د وجې نه نو مالداري د خدیجه رضی الله تعالی سره موجود وه یا د څه د وجې نه د جمال د وجې نه نو ښایسته مغه وه یا د څه د وجې نه
د نسب د وجې نه چې وایي نسب یې ښه دی نو نسب هم هغه د قریشو د خاندان وه او یا د دین د وجې نه نو دومره پاک پاکه ښځه وه چې په طاهري سره مشهوره وه نو هغه څلور واړه صفتونه په هغې کې موجود وو نو هر سړي غوښته چې د خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي خو هغې د نکاح نه به انکار کوو هغې په خپل سوال جواب راولېږل په نبي علیه صلات وسلام پسې وایي زه د ده سره نکاح کول غواړم نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وایي زه به د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړم نو نبي علیه السلام د ابو طالب نه تپوس وکړو وایي ما پسې خدیجه پیغام رالېږلی د نکاح ته څه وایې نو ابو طالب ورته وایي داسې په مکه کې بله زنانه پاکه نشته ښکلې او مالداره ښځه نشته د خدیجې په شانتې زه په دې نکاح باندې رضا یم زه په دې نکاح باندې څه یم رضا یم نو د نبی علیه صلات وسلام تره شو ابو طالب او بل تره شو حمزه رضی الله تعالی عنه او څه کسان ورسره نور شو دوی روان شو او د خدیجه رضی الله تعالی پلار چې خویلد د په دغه وخت کې وفات شوی و خو تره ژوندی و عمر بن اسد د موجود و نو د هغې تره شو څه کسان شو او د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغله او هلته یې نکاح وتړله اوس هم چې څوک مونږ نکاح کوو که نه نو د جنۍ کور طرف ته ځو هلته نکاح کوو که نه هلک کور کې خو نکاح نه کېږي که نه نو نبي علیه صلات وسلام ترونه شو او ورله او د خدیجه رضی الله تعالی په کور کې د خدیجه نکاح وتړله نکاح ورله خپل تره ابو طالب وتړله ابو طالب صاحب صاحب ورته ځکه وایو که نه چې د نبي علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی نور اگر چې کافر د دنیا نه تلی دی کافر د دنیا نه تلی خو د نبي علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی نو دغه ابو طالب صاحب د نبي علیه صلات وسلام نکاح وتړله او چې د نکاح خطبه ویله ډېره عجیبه خطبه وویله ډېر عجیبه خطبه ویله وی زما وراره محمد چې دی داسې الک دی چې په مکه کې داسې الک موجود نه دی د هغه د صداقت او د امانت اقرار زه نه کوم ای مکې والو تاسو هم کوئ ځکه چې نبي اسلام خو په دغه وخت کې لا پیغمبري نه وراغلي نو ټولو عزت کو دا خو چې هغه پیغمبري لا اله الا الله اظهار وکړو خلک دشمنان شو دا دشمني شروع شوه نو د هغه د صداقت او د امانت تاسو ټول اقرار کوئ او زما وراره چې دی دا د مکې دپاره داسې دی لکه یوه چترۍ د مکې دپاره د خپل وراره ډېر صفتونه په خطبه کې وکړو وی زما د وراره د زړه میلان هم خدیجې ته دی او د خدیجه هم د زړه میلان زما وراره ته دی دواړه غواړي چې موږ د یو بل سره نکاح وکړو لهذا د دوی دواړو موږ دا نکاح تړو دا خطبه یې ویله او د نبي علیه صلات وسلام صفتونه یې پکې وکړو نو دغه نبي علیه صلات وسلام اوله نکاح د خدیجه رضی الله تعالی نکاح دا چا تړلې وه د نبي علیه السلام تر ابو طالب ده ورله نکاح وتړله نو نبي علیه صلات وسلام بیا خپل کور ته راغی د نبی علیه صلات وسلام خپل کور چې دی دا اوس هم موجود دی مکه مکرمه کې ابو جهل حمامونو طرف ته چې لاړ شي هغې ته مخامخ دا د نبی اسلام د پیدایش کور دی ښه خو اوس سیمټي دیوالونه دي اگر چې په هغې شکل باندې نه دی اوس خو سیمټي دیوالونه خو ځای دغه دی اوس یې پې مکتبه جوړه کړې ده مکتبه تاله ورته پرته یو پولیس د ورته مخې ته ولاړي دا د نبی علیه صلات وسلام د پیدایش کور دی الله دې موږ ټول بوزي دا د نبی علیه السلام خپل د پیدایش کور دی دغه ابو جهل حمامونو ته چې لاړ شي مخامخ په وګوري دا کومه مکتبه چې دا د نبی علیه السلام کور دی د پلار کور دغه دی او د خدیجه رضی الله تعالی کور چې و که نه نو دا د مروه ډېری سره باب المروه باندې چې وځي که نه طوافونه پوره کړي بیا به د مروه په هغې دروازه باندې اخوا وځي نو په دغې ځای سره د خدیجه رضی الله تعالی عنها کور نو ورلې نکاح یې وتړله او نبي علیه السلام خپل کور ته راغی بیا خدیجه رضی الله تعالی نبی علیه الصلات وسلام ته وفرمایل وی ته راځه زما دا کور ستا دی خپل کور بیا چاته ورکو نبی علیه الصلات وسلام ته یې ورکو نو نبی علیه السلام بیا د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغی نو نکاح د نبی علیه الصلات وسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره وشوله بیا چې کله نبی علیه الصلات وسلام غار حرا ته به تو نو د ځان سره به یې ستوان وړو ستوان غالبا چې د جوار مونږ وړو که ګوړه پکې ولړو که نه دې ته ستوان ویلی شي خو هغې به وربشې وړې کړي او په هغې کې به یې ګوړه ولړله دا ستوان و د هغې نو نبی علیه صلات وسلام به د ځان سره هلته ستوان وړه هلته به یې 10 ورځې یا 20 ورځې یا میاشت به یې تېروله او بیا به راته چې خوراک به ختم شو بیا به راغی هلته به یې د الله تبارک وتعالی عبادت کو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها پسې کله کله خوراک وړو په نبی علیه صلات وسلام پسې هلته به پسې تله نو ته